ډېره ښه کافي ده. اېنتوني بلنکن د خپل سفر پیل په ادیس ابابا کې د وزیر اعظم او د ټګري سیمې د مشرانو سره د اېتوپیا د روایتي کافین وکړو چې پکې د خانه جنګۍ دواړه فریقه په اړیکو سمولو سلا شو. په دې موقع خارجه وزیر بلنکن په دغه خانه جنګۍ کې په شوي ځاني زیان خوږ خفګان ښکاره کړو. The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. دغه یوه خونړۍ شخړه وه چې پکې په زرګونو خلک وژل سوي، په لویه کچه د ښځو سره جنسي تېري سوي، په میلیونونو خلک په کډو مجبوره سوي، په ګڼ شمېر کې خلک د خوراک او دوایانو له کمي سره مخ شو. هسپتالونه، سکولونه او بازارونه په بمونو والوځول شول. وروستۍ ډزبندي د امن په لور لوی ګام دی او چې ټوپک غلی سي نو د بشري حقونو سرغړونې کمیږي. As the fighting has stopped, human rights violations have declined. ښاغلي بلنکن زیاته کړه د امریکا په ملاتړ شوې لوزنامه باندې وزیر اعظم ابي احمد او د ټګریان سیمې مشرانو ته داد ورکوي. نوموړي د اېتوپیا سره د امریکا د نورو مالي مرستو خوشخبري اعلان کړه. نن زه د بشري مرستو او خوراک د کمي په لړ کې د 311 میلیونه ډالرو اعلان کوم چې په اربونو خلکو ته به ورسیږي او په اېتوپیا کې په میلیونونو هغو خلکو کومک به وسي چې وچکالۍ او جنګونو ځپلي دي. څېړونکي وایي د خانه جنګۍ وروسته دواړخیزه تعلقات برابرول به وخت نیسي، خو امریکا پکې ډېرې مرستې کولی شي. جوزف سیګل په نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د افریقا د مرکز څېړونکی دی. And I think that's where the United States has a very critical role to play. زما په خیال امریکا په دې لړ کې ځکه ډېرې مرستې کولی شي چې یو باوري ضامن دی او دا خبره یقیني کولی شي چې د لوزنامې په وخت د ټګریان ګټو ته هم پاملرنه وسي او د اېتوپیا د خپلواکۍ احترام هم وسي. یوې بلې څېړونکي وایس اف امریکا ته وویل وزیر اعظم ابي غواړي چې سوله وکړي او په بدل کې د امریکې سره د ټیکس نه بغیر پروګرام لاندې کاروبار وکړي. سارا ایګر د بشري حقوقو د څار ډایرکټره ده. What he has been doing is downplaying the هغه غواړي چې دواړخیزه بدامني کم کړي. په ټګري سیمه کې د په وینا هم لوی قتلونه شوي دي او د امن په بدل کې د امریکې نه اقتصادي ګټې واخلي او د نوري نړۍ نه هم امدادونه واخلي او نړۍ د اېتوپیا سره د ټیکس نه بغیر سوداګري پیل کړي چې دغه هېواد ته بیا کاروبار راوړي. in having free trade, in bringing businesses back to Ethiopia. بلنکن وویل د امن ټینګولو سره اېتوپیا په سم اړخ روانه شوې ده او امریکا به ملاتړ کوي، خو فلحال امریکا دې ته تیار نه ده چې اېتوپیا د سوداګرۍ په زوړ پروګرام کې بیا واخلي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.